د اردوغان یو نږدې کس وایي افغانستان تجزیه کوو په داسې حال کې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنې لپاره د ترکیه، امریکا او طالبانو خبرې روانې دي. په ترکیه کې دننه د ملتپالو او دینپالو ترکانو ترمنځ د افغانستان د تجزیې او د یو ترک دولت د جوړولو بحثونه په فناتیک ډول زیات شوي دي. تازه ابراهیم کاراګل چې د ترکیې ولسمشر ته نږدې کس دی او د حکومت تر ټولو قوي رسنیز مرکز یعنی شفاق ورځپاڼې عمومي رئیس و، د پوښتنې په بڼه ویلي چې په افغانستان کې جنوبي ترکستان دولت جوړوي. کاراګل په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي چې تر لیبیا، روسیې، کاناډا وروسته ترکیه په افغانستان کې عملیات کوي. وروسته لیکي چې د جنوبي ترکستان دولت جوړیږي. ابراهیم یوازینی لوړپوړی او اردوغان ته نږدې کس نه دی چې د افغانستان د تجزیې خبره په ښکاره کوي. د ملتپال ګوند نږدې مشران او کسان د اردوغان نږدې کسان او پلویان چې ځان مسلمان پال او ترک پال معرفي کوي په ښکاره ډول همدغه تبلیغات کوي. ان تر دې چې ډېرې اکاډمیکي څېرې په ډېر ارزان او دروغو پروپاګنډ اخته دي او داسې تبلیغات کوي چې د افغانستان شمال ټول د دوستم په لاس کې دی. د دوستم پوځونه د هر ډول برید لپاره تیار دي. ټولې نقشې رسم شوي دي، بس یوازې د دوستم امر پکار دی. ترکان په داسې حال کې د افغانستان د تجزیې لپاره تبلیغات کوي چې افغان چارواکو پرون د دې هیواد د کودتا په یاد کې د دې هیواد په سفارت کې جوړه کړې غونډه کې ګډون وکړ او د ترکیې د حکومت پوره ملاتړ وکړ. افغان حکومت او افغانان تل ترکیه د یو دوست ورور هیواد په توګه پیژني. یو لوري ترکیه داسې یو هیواد دی چې خلک مسلمانان دي، د بل لوري ښه اقتصادي سفر لري چې د اسلامي هیوادونو لپاره یو نمونه کیږي. مګر د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو لوري دا ډول څرګندونې هغه څه دي چې د ترکیې په اړوند د افغانانو سوچ بدلوي. افغان حکومت د تل په شان د هرې بهرنۍ مسلې په وخت کې لاس په نامه ولاړ وي. د هیواد په هکله د هیچا د څرګندونو او ناسمو خبرو ځواب نه لري او صرف د په خوله د پاکستان خلاف داسې رشخند څرګندونې کوي چې هیڅوک ورباندې باور نه کوي. طالبان بیا د ترکیې هیواد ته ویلي دي چې دوی ته د سوریې د مخالفینو د یوې ډلې په شان فکر نه کوي. بدون د دوی له توافقه د افغانستان په هکله یو طرفه پریکړه کول باور نه زغمي او د ترکیې پر وړاندې به نظامي اقدام وکړي.